د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند څانګار سیمه چې زرګونه خلک پکې هستوګن دي. له طبیعي ښایستونو جوړه دا سیمه چې تیرو شلو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو بېرحمانه بمباریو او چاپوي خلک اغېزمن کړي، لا هم له لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو څخه بې برخې ده. د دې سیمې خلک تمه لري چې حکومت به یې ستونزې حل کړي. چې کله ناروغه پیدا شي 15 کیلومتره لار ده او بس په هغې باندې چې موږ ناروغه وړو نو بس هغه یا مري او یا یو بل څه چل پې کېږي، نو چې هسپتال ته رسو ډېر مشکل سم مخ یو موږ مریض چې روان کړو زیات لار کې مړي بېرته لار نه رسنو، زنانه په بچي چې هغه په لار کې مړه یو بېرته هم راسنه کړي چې ورسېږي بېرته پردی ځای د کېناستو د ځای نه د شپې ځای ته نه غټ مشکل چې دغسې مخامخ یو. صحیح برخه کې موږ زیات کلیوال او زیات برخه انسانان د دغې برخې نه محروم پاتې وو. په 40 کیلومتره یا 45 کیلومتره کې د مرکز نه لرې پراته وو او دلته چې کوم مریض موږ په دغه سړک تاسو ویل په خپله باندې چې دغه کله مریض روان شي او دغه ستونزه مخامخ شي نو هغه مریض چې هسپتال ته رسېږي یا لار کې مړي او یا هغه مرض یو په دوه شوی. له مرکز صداباد څخه 45 کیلومتره لرې دې سیمه کې هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي شوي، خو د دې ولایت عامې روغتیا ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې نږدې راتلونکي کې به د روغتیایي چوپړونو څخه دا سیمه برخمنه شي. د عامې روغتیا ریاست تل هڅه کړې چې خپلو ولسونو ته معیاري روغتیایي خدمتونه عرضه کړي، نو په دې اساس د څانګار ساحه د وټپور ولسوالۍ دا د عامې روغتیا ریاست په پلان کې شامله ده. د دې نه مخکې هم موږ دغه ساحه ګرځنده روغتیایي ټیمونو د پوخ ساحه کې شامله کړې وه او فعلا لپاره هم د منطقې ولسونو ته ډاډ ورکوو چې په نږدې وخت کې به دغلته ارزیابي وشي او د روغتیایي مرکزونو د ایجاد په اړه به اجرات انشاءالله صورت ونیسي. د اسلامي امارت له بیا ځل واکمنېدو را په دې خوا د څانګار په څېر ګڼو نورو غرنیو سیمو کې د بیا رغونې ګڼ شمېر پروژې پلي شوي. د دې سیمې خلک باور لري چې مسؤلین به یې ژر ستونزې حل کړي.